اوس په ګیم کولو او سپین تاوولو باندې تاسو په فری ډول سره TRX ترلاسه کړئ. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور دلغه کریم. نن په دغه ویډیو کې ستاسو درانه حضور ته حاضر یم. په دغه نننۍ ویډیو کې ستاسو لپاره دغه ډول غوره او بهترینه سایټ معرفي کوم چې په فری ډول سره تاسو ته TRX درکوي او تاسو کولی شئ ترنه ویډرا وکړئ. د اکاونټ جوړول مکمله طریقه زه تاسو ته ښیم دوستانو. ډېره اسانه، ډېره ایزي او ډېره سمپل ده. له دې څخه مخکې زه ویډیو باندې شروع کوم. که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ، زموږ چینل د سره همدا سبسکرایب کړئ، دا ویډیو د سر لایک کړئ، مخکې شیر کړئ تر څو نورو ملګرو دوستانو مو نه برخمن شي. نو دوستانو د ویډیو په لاندې ډسکرپشن کې ما د دې سایټ لینک ایښی دی، تاسو کولی شئ د هغې څخه په هغې باندې کلیک وکړئ او تاسو ته دغه ډول سایټ راخلاص شي. نو دوستانو کله چې تاسو ته دغه ډول سایټ راخلاص شي د هغې څخه وروسته به د یو لومړی چې ده لوګین دی او دوهم چې ده ساین اپ ده. دوستانو تاسو به له هېڅ سره غرض نه کوئ دوستانو، تاسو به راشئ په دغه ساین اپ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ساین اپ باندې کلیک وکړو دوستانو ډېره ایزي طریقه ده. تاسو به راشئ لومړی دلته تاسو ته وایي چې خپل یوزر نیم ورکړئ، دوهم کې خپل ایمیل ادرس ورکړئ، دریم کې دوستانو پاسورډ کې او څلورم کې بیا همدارنګه خپل هغه دوباره پاسورډ ورته ورکړئ. نو زه راځم دوستانو یو یوزر نیم ورته ورکوم، لیکم چې یوسف جان 11 په دغه ډول مثال ورته دوستانو دلته راځم ورته یو ایمیل ادرس ورته ورکوم. دوستانو کله مې چې ایمیل ادرس ورکړ هغې څخه وروسته دلته راځم یو سټرانګ پاسورډ ورته انتخابوم. کله چې پاسورډ د مکمل کړو دوستانو هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته ګورئ دغه کومه کیپچا چې ده دوستانو تاسو به دغه ورته کمپلیټ کړئ. دوستانو کله چې کیپچا ورته کمپلیټ کړئ هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته په کریټ ان اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې کریټ ان اکاونټ باندې کلیک وکړو دوستانو ګوره سکسیس یور اکاونټ هاز بین سکسسفولي رجسټرډ. نو دوستانو کله چې دې کې اکاونټ جوړ کړئ د هغې څخه وروسته به تاسو لومړنی کار په دې کې د دې ویریفیکیشن کمپلیټ کوئ. دا چې د دې ویریفیکیشن څنګه کمپلیټ کېږي دوستانو تاسو به دلته راشئ په دغه بیل بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې د بیل بټن باندې کلیک وکړو دوستانو د هغې څخه وروسته به ګورئ دغه ځای کې به تاسو ته یو ډول معلومات درشي دوستانو. تاسو به دې کې هېڅ سره غرض نه کوئ، تاسو به راشئ دلته اونلی ګورئ دلته لیکلي د شین ځای سره ګورئ ویریفای. نو دوستانو تاسو به په دغې ویریفای باندې کلیک وکړئ. کله چې په ویریفای باندې کلیک وکړو دوستانو دلته کوم ایمیل چې موږ ورکړی هغه مکمل ډول سره راغلی او دلته دوستانو کوم ایمیل چې موږ غواړو دا یې ویریفای کړئ. تاسو به راشئ ویریفای ایمیل باندې به کلیک وکړئ. کله چې ایمیل باندې کلیک وکړو دوستانو ستاسو هغه کوم ایمیل چې دلته پورته ورکړی دغه ایمیل ته یو لینک راځي دوستانو. نو موږ ورته لږ منتظر کېږو تر څو پورې هغه لینک موږ ته راشي. دغه دی دوستانو لینک راغی، زه راځم په دې باندې کلیک کوم. کله مې چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو دلته ګورئ دغه ډول لینک موږ ته دلته راغی. نو زه راځم په دې لینک باندې کلیک کوم تر څو زموږ ایمیل چې دا ویریفای شي. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو دلته ګورئ ویریفایډ کنګریچولیشن your email address has been successfully verified. ستاسو ایمیل وای په مکمل او سکسسفل ډول سره ویریفای شو. دلته وګورئ دوستانو تاسو ته دلته لس فری سپین درکوي، همدارنګه 2x2 ریوارډ 1 ډے دا درته درکوي دوستانو. نو دا چې څنګه اخیستل کېږي دوستانو دا طریقه هم درته ښیم، ویډیو مه سکیپ کوئ. نو را به شئ دوستانو تاسو دلته په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ دوستانو ګورئ په دغه نشان باندې. کله چې دې باندې کلیک وکړو دا به ډایرکټ تاسو کوم هوم پیج چې ده هغې ته به ویسي. کله چې دلته راغلی دوستانو دلته بیا راشئ په دغه بیل یا نوټیفیکیشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو ګورئ زموږ ایمیل مکمل ډول سره ویریفای شوی ده. د هغې څخه وروسته دوستانو تاسو به راشئ اوس په دې کې هغه کوم مهمه کار چې ده دوستانو هغه دا ده دوستانو چې موږ په سپین کولو سره کولی شو چې لس بونس موږ ته لومړی کې راکړي. تاسو به راشئ دلته ګورئ دوستانو په دغه فوسټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې فوسټ باندې کلیک وکړو دوستانو د هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته لاندې په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. ګورئ لومړی موږ ته لس ریوارډ مکمل په فری ډول سره راکوي. زه راځم دا مکمل ډول سره کمپلیټ کوم دوستانو. کله چې تاسو دا سپین ورته کمپلیټ کړئ د هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دغه کومه کیپچا چې ده دا به تاسو ورته چیک مارک کړئ. کله چې دا ورته چیک مارک کړه دوستانو د هغې څخه وروسته به تاسو بیرته بیک شئ. نو دوستانو دلته تاسو کولی شئ چې په ډایس سره همدارنګه سلوټ سره مینس سره تاسو کولی شئ چې دغه ګیم کولو سره تاسو پکې پیسې ترلاسه کړئ. راځم زه ډایس ورته انتخابوم دوستانو. کله چې ډایس ورته انتخاب کړو دوستانو نو دوستانو دلته تاسو دوه اپشنې وګورئ. لومړی دلته وګورئ شین او دوهم وګورئ سور دی دوستانو. لومړی دغه شین چې کوم دی د شین طرف ته مثال دې موږ ته نیمه ګټه راکوي او دغه دوستانو دا سور چې موږ ته تاوان یعنې نیم په نیمه ګټه نیم په نیمه تاوان دوستانو. نو دوستانو زه راځم مکمل دا شین کوم دوستانو. دا چې کله موږ شین کړو دوستانو موږ ته د دې د ګټې سیسټم کومه ګټه ده موږ ته ډېره راکوي او تاوان هم موږ ته ډېر میلاویږي.
0.00 سل همدارنګه 0.00 سل دا مرته انتخاب کړئ دوستانو. نو زه راځم دلته په بیټ باندې کلیک کوم. کله چې بیټ باندې کلیک وکړو دوستانو دا وګورئ دوستانو زما کوم ریوارډ چې ده دوستانو هغه مخ پر وړاندې تاسو دلته لږ وګورئ دوستانو. ګورئ دوستانو یوازې په ګیم کولو سره مونږ مخکې ځو. دا چې د دې څخه ویډرا څنګه کېږي او تاسو خپل ملګري ورته څنګه راولئ دوستانو تاسو به راشئ دوستانو دلته په دغې آیکان باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو دلته تاسو دوستانو کولی شئ دا ګورئ افیلیات دوستانو په دغې باندې به تاسو کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ چې خپل ملګرو ته دغه ریفرل ولیږئ او هغوی تاسو د دې له طریقه راشي او همدارنګه تاسو ته بیا په دې باندې ریوارډ درکوي دوستانو. نو دغه دی دوستانو زما دغه کوم لینک چې دی دوستانو دغه به تاسو را کاپي کړئ دوستانو. کله چې دا کاپي کړو دوستانو او اوس دوستانو زه غواړم د دې ویډرا کولو طریقه څنګه د ویډرا کولو طریقه هم تاسو ته ښایم دوستانو. هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دغه ویلیټ چې کوم دی دوستانو په دغې باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو د هغې څخه وروسته به تاسو دلته راشئ په دغې ویډراول اپلیکیشن اپشن چې کوم دی دوستانو په دې باندې به کلیک وکړو. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو دلته به راشئ دوستانو تاسو به خپل د ټرون ایډرس راوخلئ همدارنګه کوم اماونټ چې تاسو هلته لرئ دوستانو هغه به ورته ولیکئ. خو دوستانو دې کوم اماونټ د ویډرا چې دی دوستانو 15 TRX ته ده دوستانو. نو چې کله تاسو دا 15 ته ورسول تاسو نه ویډرا کولی شئ. خو زه راځم تاسو د ویډرا طریقې درته ښایم. نو تاسو به راشئ دوستانو خپل موبایل کې به ټرس والټ راخلاص کړئ. کله چې ټرس والټ راخلاص کړئ دوستانو دلته به راشئ دوستانو تاسو به خپل د TRX ایډرس ورته را کاپي کړئ دوستانو. تاسو به دلته د TRX دغه ریسیو په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته په دغې کاپي باندې به کلیک وکړئ. کله چې کاپي باندې کلیک وکړو دوستانو هغې څخه وروسته به تاسو دلته راشئ دغه لومړني کې چې کوم دی دوستانو په دغه ځای کې تاسو به دغه ایډرس مکمل ډول سره پیسټ کړئ ورته. کله چې دا ورته پیسټ کړئ دلته دا کوم اماونټ چې دی دوستانو زه ورته لیکم چې 15 نو تاسو به هغې څخه وروسته کله چې اماونټ ورته ولیکئ تاسو به راشئ دلته په ویډرا په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې ویډرا باندې ګورئ دوستانو ماته وایي چې مینیمم کوم ویډرا چې دغه 15 TRX ده دوستانو. په دغه سایټونو کې ما هم تاسو ته مخکې ویډیوګانې جوړې کړې ول چې بالکل حقیقي او د باور وړ سایټونه دي دوستانو. که چیرې تاسو غواړئ چې هغه کې هم تاسو اکاونټونه جوړ کړئ ما تاسو ته د هغې ویډیوګانو لینکونه د ویډیو په لاندې ډسکرپشن کې ایښي دي تاسو د هغې څخه ترلاسه کولی شئ دوستانو. له دې څخه وروسته تاسو غواړئ چې دغه کوم پیج چې د ما څخه ورک نه شي تاسو به راشئ دلته په دغې درې ډاټ باندې به کلیک وکړئ. چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو د هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دا صفحه به تاسو بوک مارک کړئ تر څو له تاسو څخه ورکه نه شي. ګورئ دوستانو تاسو بوک مارک باندې کلیک وکړئ. تاسو ګورئ دوستانو زموږ صفحه چې بوک مارک شو دغې څخه وروسته زه راځم دغه خپل د موبایل سکرین ته اضافه کوم. بیا به راشئ دوباره په دغه درې ټکو باندې به کلیک کړم. چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو د هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته وګورئ په ایډ هوم سکرین په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته به تاسو ایډ باندې کلیک وکړئ. کله چې ایډ باندې کلیک وکړو دوستانو نو دغه به بیا به راشئ ایډ انتخاب کړئ. کله چې دا ایډ انتخاب کړو دوستانو دا به ستاسو د موبایل سکرین ته مکمل ډول سره اضافه شي. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. هیله لرم دوستانو چې ویډیو مو خوښه شوې اوسېږي. که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا مو چینل نوي سبسکرایب کړی زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ دا ویډیو د سره لایک کړئ مخکې شیر کړئ تر څو نور دوستان ملګري مو ترې نه برخمن شي.